پښتانه خو هغه خلک وو چې سکندر اعظم یادېږي. سکندر اعظم د یونان نه راغلی و، دنیا یې ټوله پته کوله. په 2-3 میاشتې کې ټوله دنیا وواله. د پښتنو وطن ته راغی، افغانستان ته او پاکستان ته، چې دا په کومه علاقه پښتانه پښتو ژبې والا خلک اوسي، نو دلته نښتی و. نو مور ورپسې د یونان نه خط راولېږه چې بچې دنیا دې ټوله په 2-3 میاشتې کې وواله او دغه یو ځای کې ګیرې دا څنګه چل دی. زمانې تېرې شوې، خیر خبر رانغی، تا څنګه خلکو سره ستا واسطه ده؟ هغه وله خط ولېږه، جواب کې وي مور په یونان کې یو ته وي چې سکندر دې زېږولی و. پښتانه هره مور ستا په شان ده، د هرې مور نه سکندر پیدا دی. په مور دلته هرې مور سکندر زېږولی دی، د هرې مور نه د سکندر غوندې ځوان بچی پیدا دی. خو نشو تباه کړو، چرسو تباه کړو، آیسو تباه کړو. او دا یو داسې شی دی، دا نشه داسې شی دی چې قسم دی بیا د خور په عزت باندې څوک اریان نه، د مور په عزت باندې څوک اریان نه. نشهی سړی د جومات په عزت باندې، د جومات نه چې پیزار پټېږي نشهی به پټ کړي. مخکې وخت کې څه لږ وخت مخکې یو سړی راغی، دا د جومات کې ماته ژړلو، وی ماله په چانده او په غریبۍ په ناچارۍ چا شیشه اخیستې وه. هغه شیشه زما د کوټې نه کوزه شوې ده، ما ته خلک معلوم دی، خو که ویمه نو د کلي نه وځم. که نوم یادومه نشیان کسانو، نو بیا مې په دغه خپل کور کې ځای نشته. مې د پولیس لار ده، د حکومت لار ده، د جرګې لار ده. وی ناچاري ده، په یو لار نشم تللی، نشم تللی په یو لار. مې یوه لار شته، کولو لار پکې شته، فمن یتق الله یجعل له مخرجا. د مسلمان دپاره لار شته، الله ته به وایي وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. وایي چې اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. یا الله پاکه بس زنیما بے وسیما، ستا بنده موتا پیدا کړیم، ځان نشم ساتلی، په کام ځان نشم ساتلی، په ولس پولس ځان نشم بچ کولی. نو یا الله ستا بنده ما. هغه وخت کې چې څه لږ وخت تېر شو، یو ځای مړ شو راویړو، بل ځای مړ شو راویړو، نشته هغه بنیان اوس چې د بابا او د هغه غریب سړي هغه شیشه چې چا راکوزه کړې وه، وہ بندے اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. نشیان دې جومات ته مخکې ورځو کې هغه تېر اتوار باندې سړی راغلی و، دغه جرندی ماته کړې وه، هغه جرندی ماته کړې وه، هغه د کوټګۍ جرندی ماته کړې وه، دې کوټګۍ کې دننه الماری ده، د هغې تالې ماته کړې وه. پاس چت کې د ماشومانو هغه چې کوم مثال یو دراز غوندي د استاز، هغه دراز والا جرندې یې ماتې کړې وي. دا څوک و؟ دا نشهی سړی، د رنګ ډنګ نه د علاماتو نه نشهی سړی. نشهی سړی د حجرې نه غورځېدلی دی، پاتې دی. نشهی د جومات نه آوټ دی، نشهی د جومات نه آوټ دی، نشهی د تعلیم نه پاتې دی. نشهی دا چې کوم ځای کې حادثې کېږي په موټر سایکل باندې، په موټر باندې، نو ګوره د الله پیغمبر دی نشې ته ام الخبائث ویلي و که نه، چې دا نشه چې ده دا د پلیتو مور د مور، دا د ګندونو مور د مور. او ریشه چې دا حادثه کېږي نو نشه کړي، نو ګاډۍ په څه ورولي؟ آیس په دې شوه کې عام شوي دي. آیس ګولۍ خو قسمه قسم ملکان خولې ته اچوي. دا مشران غریبانان نه دي خبر چې دا ډیزیپام ګولۍ دي، دا 81 ګولۍ دي، دا 85 ګولۍ دي، دا ویلیم پایو ګولۍ دي، دا نازي ګولۍ دي، او دا پلانکېټ ټیګرانیل او میګرانیل داسې نومونه دي. په قسمه قسم طریقو ګولۍ دي او د هغې نشي دي، خو ورسره چرسونه دي، ورسره آیس دي. او هغې پښتون بچی کور تباه کو، محله تباه کړه، د پلار او مور دپاره، د معاشرې دپاره، د وطن او د هیواد دپاره لوی ناسور چې کوم دی دغه نشهی بچی دی. پخوا یو سړی و، هغه چا سیزلی نو ډېر سوځېدلی و، وی دا دشمن خپل چې دی ختمومه، خو چې لاس اخبې به تې پرې کوم تختو مې او که څه وکړم.
یو هوښیار سړي سره مشوره کوله هغه ورته ویل نه داسې کار مه کوه که ته مړ کې خو مړ به شي وی څه وکړم وی د ده بچی دی پروګرام جوړ که په نشې راواړوه داسې څه حساب کتاب وکړه چې دا بچی یې نشهیي شي ورو ورو به رواني له اول نه مثال سګرټو چرسو بیا ورو ورو ورپسې دي لړم هم څکي بیا ورو ورو ورپسې دي پوډر هم څکي بیا ورو ورو ورپسې دي ستنې هم وي بیا ورو ورو ورپسې دي آیس هم څکي بیا ورو ورو ورپسې دي شیشه هم څکي اوري او ډیر داسې چې د خزلو په ډیران کې د ډیران د پاسه نشهیي مړ د کومیټې ګاډي ته ورواچوي او هلته چې د ډیران کې نه جنازه شو او نه خبر شو نه خپل شو نه پردی شو وی دا چلو کا هغه سړي وی دا ښه ده بد دغه ترتیب یې جوړ کړو بچې والا په نشو ور واړو هغه کاکا وی روزانه مړ کېږم کله یو سړی راشي زمونږ په کور کې مې نیولی دی غلاله راغلی و وی دکې ته مرګ وی دا خو به تا یو ځل وله وژلی و نو مړ به و که نه د نشهیي پلار که د جومات نه اغلا وکړه نو غیرتي پلار مړ شي که د چا کور بې عزتي وکړه نو هغه پلار یې مړ شي غیرتي سړی چې یا الله پاکه کم وخته پاتې شوم نشهیي سړی دا چې مور مړه کوي مور بله ورځ په دې فیسبوک چلېده یو مور رئیس ساره کړې ده کوډه یې پې والې ده ټوپونه پې وی دا څوکي دا نشو واله دی دا بله ورځ هغه یو چې پولس ته ولس ته کنځلې کولې سپکې وې د حکومت ته او د ملک ته غلط کار یې کو نو وجه څه وه چې پته لګېده وی نشه یې کړې وه چې نشه کوي قسم دی په خپله لور او په خپله ښځه باندې بیا اریان نه وي په خپل اولاد باندې په خپل لور باندې په خپل ښځه باندې په خپل مور باندې په خپل یا باندې او په خپل غیرت دا پیغمبر علیه السلام ویلو چې دا ام الخبائث او یاد ساته دا نشې دا چرسونه دا آیسونه دا خودکشي د ځان وژل دي او د الله پیغمبر ویلو د بخاري شریفو او د مسلم شریفو صحیح روایت دی چې چا په کومه طریقه باندې ځان مړ کو په کومه طریقه باندې که په اوسپنه دی که د غر نه ځان رارغړولی دی دی به ځان سره دکه کسب کوي ټول عمر دغه خودکشي به کوي مړ کېږي به ژوندی کېږي به مړ کېږي به ژوندی کېږي به او که چېرته کې مثال په نشه باندې ځان مړ کړی و نو من تحسا بسمن د بخاري او د مسلم روایت من تحسا بسمن فسمه بیده چا چې پس زخرو مخرو دا دوايي زخر دي دا آی زخر دي دا چرسونه او دا نشهیي څیزونه دا زخر دي نو فسمه بیده دا به په لاس کی او فی نار جهنم خالدا مخلدا ابدا د دې به بن علماء ولوردي ما لره دې معنا نه راځي خالدا مخلدا ابدا همیشه به ټول عمر به د بخاري او د مسلم روایت ته ما یو عالم صاحب نه تپوس وکړ چې دې څه معنا ده چې ځان یې مړ کو په نشو یا په زخرو یا په څه طریقې سره او خالدا مخلدا ابدا دا درې وړه ټکي دا خو داسې دي که دې کې یو ټکی وي نوم معنیداره چې همیشه دوزخي دی هغه وی یاره به دا معنا به وکړو چې برزخ کې پس د مرګ نه تر قیامته به ځان سره دغه چل کوي چې تر څو قیامت شوی نه دی نو که 80,000 کاله دی که 1,00,000 کال دی نه دا چل به کوي یا قیامت کې به ځان سره دغه لبه کوي او ټول عمر جهنمي دی که چېرې دې کار ته جایز وي که دې کار ته صحیح وي نو ولې دا کار چې څوک وي جایز ورته نه وي جایز ورته وي که نه قرآن خو ویلي لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ای خلکو ځان مه وژنئ و انسانانو ځان مه تباه کوئ او دی لګیا دی په نشو باندې ځان تباه کوي نشې راکاږي او ځان ختموي او دا ټولې حادثې او دا ټول مصیبتونه د جیلونو میلونو کې چې ګورې دا جیلونه چې ډک دي نو چې ته ګورې دا انجام بدایي چې نشهیي و دا سړی د ډېرو خوخو پښتنو بچي د ډېرو تعلیم یافتو بچي غضب خدای د مشرانو بچي په دې نشو باندې اړم شوي دي نو که زما بچی غریب د پیسې ورسره نشته نو د مالدار کاکا بچی وي راځه زه به دله نشه علم آیس به دله زه علم چرس به دله زه علم د نشې کار به دله زه روان کم یې لکه دا څه کوې وی دی پې خوشحالیږي دی به په زنا خوشحالیږي دی به لیوالی مړ کېږي به زنا پسې نو ته به څه وایې چې راځه زما خور ده سوچ کوه
ته به څه وایې چې راده د ما مور ده، ته به څه وایې چې راده د ما رویره ده. ولې ته ډېر خفه او ډېر لیوالی نو تا خوشحاله ومه نه ورورو، رب العالمین به خوشحاله. د پیغمبر پاک وینا ته به ګوري نو کله د سرمایهدارو بچي دي دومره آیس چې په دې شوه کې کم استعمالیږي، دومره د نشې سامانونه چې شوه پرملو د رزړو علاقه کې، دا ځکه خو هر سړی مشر کشر نشته، مشرانو ته رانغېده دي، قدر ختم شو، عزت ختم شو، جګړې ډېرې شوې، موټر سایکل باندې الوتل دي، ګاډي جنګول دي، بنیاد چې کم دی نو دغه نشه ده، دغه نشه ده. نو پکار خو دادي د دې مخنیوی پکار دی، او مخنیوی به الاول پلار او مور کوي، مخنیوی به د منبر او د محراب نه ملا صاحب کوي، مخنیوی به د کلي مشران کوي، مخنیوی به پولیس والا کوي. غالب وی غالب یو شاعر تیر شوی دی، هغه وی زه ډېر قیمتي سړی وم، ډېر زبرګ به وم، خو دا چې تباه و برباد او سپکې مه وي، نشې خراب کړې ما. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے گر نباد خوار ہوتا. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، غالب به یاره دا مال چې کوم د دین مسلې راځي دا زه چې څومره صوفي او دینداره سړی وم، تجھے ہم ولی سمجھتے، زه دنیا زبرګ او ولی وم، خو گر نه بعد خواره ہوتا، که نشهیي نه وې او نشې مې نه کولې. ګوره د پیغمبر علیه السلام دا مونځ ډېر خوښ و، د الله دا مونځ ډېر خوښ دی، خو څه وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې نشه کې یې نو مونځ به نه کوئ. د پیغمبر خوښ دی مونځ، د الله خوښ دی مونځ، خو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، چې کله تاسو په نشه کې یې نو وی دې مونځ له مه ورځئ، مونځ له مه ورځئ. په نشه څه به ووایې؟ مطلب دا دی پکار مې خبره غرضي دی له کوله چې د ډېرو فسادونو بنیاد چې کوم دی نو دا نشي دي نه نو په دې نشو چې کومې پیسې لګي دا توبه کوې د دې اختر نه، دا په قربانیو لګوئ، دا د یو غریب په جامو لګوئ، دا د یو کونډې په پیزارو لګوئ، دا د یو غریب په تروړو لګوئ. دا نشه ځان سره ظلم دی، دا نشه معاشرې سره ظلم دی، دا نشه پاکستان سره ظلم دی، دا نشې خپل پلار شرمول دي، دا نشې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه د شفاعت نه ځان ایستل دي، او دا نشه دا ځان ډېر خوږ دی، دا خپل صحت ډېر خوږ دی، دا د ځان دشمني ده، د ځان دشمني ده. نو د دې نه توبه پکار ده. او هغه پښتون بچی ما راته ووایي چې هغې کې صلاح الدین ایوبي غوندې خلک پیدا کېدو، محمد ابن قاسم غوندې خلک پیدا کېدو. قسم دی د دې بی بي سي خبرونه مې اورېده پخوا، او ویې چې په ټوله دنیا کې قابله، ذهین او تکړه ماشومان دا زمونږ د پښتنو د دې بانډو دا ماشومان دي. خو داسې شی ورپسې راولېږو، څه موبایل پکې کار وکړو، څه نشو پکې کار وکړو، نو د ماشومانو هغه قابلیت، د هغې هغه ښایست، هغه ښکلا، هغه تباه و برباده شوه په نشو باندې. کني نو هغه شاعر وی راټول مې ښایستونه د څلور کونجه جهان کړو، راټول مې ښایستونه د څلور کونجه جهان کړو. او زما د خړ پښتون پکې مثال نه و سړیه، راټول مې ښایستونه د څلور کونجه جهان کړو، زما د خړ پښتون پکې مثال نه و سړیه. د پښتنو ښکلا، د دې طاقت، د دې غیرت، دا ولې بې غیرته شه دا خلک، دا ولې بې ایمانه شه دا خلک، د ده ښکلا، د دې عزت، د ده شمله، دا خو هغه خلک دی چې هر قلم تیر او کمان د پښتنو دی، هر قلم تیر او کمان د پښتنو دی. او خلک وایي پښتانه د پاکستان دي، زه وایم زه خو وایم چې پاکستان د پښتنو دی. دا داسې خلکو، لیکن نن نشو، تماشو او آیسونو، چرسونو د تعلیم نه ویستو، د خپل پلار او د کور د خدمت نه ویستو، د ایان وغورځولو. د الله دپاره دې خبرې ته خیال وکړئ، په ځان باندې رحم وکړئ. لویه قرباني دام ده، دا پاکې ورځې دي راځئ چې الله سره واده وکړو چې دا میشن به چلومه، نشه به نه کومه،
او نشه نو سموکینگ say no to smoking نه به کوم نشه که څوک یې کوي تبلیغ او دعوت په ورکوم چې دا کار مه کوه او مه چرس کا او مه سیګرټس کا او مه آیس کا کنی د دې انجام بیزتی د دنیا دا ملامتی د دنیا دا عزت نه به پاک شي دولت نه به پاک شي صحت نه به بیغمه شي د دنیا نه به بیغمه شي د آخرت نه به بیغمه شي الله رب ذوالجلال دې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین